کندهار د افغانستان د تاریخ له نګاه څخه تل د ادب او علم او فرهنګ کور پاتې شوی دی. کندهار کې اوس دغسې لوستي ادب پال لرو چې تر اوسه پورې پر خپله مینه ادب پالي. په کندهار کې د ډېرو کلونو را په دې خوا د لوی کندهار ادبي بهیر تر عنوان لاندې سلګونه ځوانان وروزل شول، د شعر په هنر باندې پوه شول او بالاخره یې د ټولنې دردونو ته د شعر او ادب په ژبه انعکاس ورکړي. زه نن په کندهار کې د یاد بهیر د هغه بنسټ ایښودونکو او مشرانو څخه چې یو هم ښاغلی قلمل صاحب دی چې شاعر دی، شعر لیکي، په مذهبي اړخ کې کار کوي، او بله مسله ده چې د ځوانانو په روزنه کې کار کوي. زه لنډه مرکه ورسره وکړم. زه عبدالقادر تکین یم. مننه قلمل صاحب چې وخت مو راکړئ د کندهار د لوی کندهار د ادبي بهیر په اړه که په پیل کې لږ څه معلومات راکړئ، څه وخت تاسیس شو او اوس هم سره راټولېږئ؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی تکین صاحب، تاسې او ستاسې د ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو لوستونکو په اجازه، مهرباني صاحب. د لوی کندهار ادبي بهیر په 1492 کال تاسیس شوی دی چې تر اوسه پورې جریان لري. په څو مختلفو ځایو کې موږ د دې لوی کندهار ادبي بهیر تر سرلیک لاندې د کندهاري ځوانانو او په خاص توګه د لوی کندهار چې د دې بهیر ته د روزګان، زابل، هلمند او حتی د هرات څخه هم ډېری شاعران او لیکوالان وخت په وخت راغلي دي او هغوی زموږ سره هغه د زړه درد یا هغه د وطن په وړاندې چې دوی کوم احساس لري هغه یې د شعر په ژبه، د لیکنې په ژبه باندې زموږ سره شریک کړی. تر دې دمه پورې څومره ځوانانو له دې ادبي او فني مرکز یا بهیر څخه استفاده کړې ده او بالاخره یې د ادب او شعر لره ختمه کړې؟ تقریبا هره پنجشنبه بلان هغه د 5 بجو څخه بیا تقریبا د مقصد تازه موږ په دې بهیر کې سره راټولېږو. کله تعداد 100 ته ورسېږي، کله د 80 په شاوخوا کې، خو تقریبا لوړ تعداد یې د 100 په شاوخوا کې دی، او ښه تعداد یې د 50 شپېتو په شاوخوا کې دی. د دې ځوانانو لپاره موږ په پام کې همیشه مختلف پروګرامونه لرو. د ځوانانو د ذهن د روښانتیا لپاره او د وطن په وړاندې د احساس ورکولو لپاره د شعر په برخه کې موږ دوی ته لیکچر ورکړی دی د ښاغلي فاني صاحب په توسط باندې. د مقاله نویسۍ په برخه کې موږ دوی ته د ښاغلي قرآنمل صاحب په توسط باندې دوی ته لیکل یا د هغه څه چې د مقالې لپاره اړین هغه موضوعات ورکړي دي. او همدارنګه د فلکیاتو یو ډېر مهم بحث چې د شاعرانو فطرتاً د زړه غوښتنه ده، د ښاغلي محمد ناصر نهضات په توسط باندې د همدې بهیر د لارې په څو میاشتو کې دا پروګرامونه دوی ته بلا یوازې عملي شوي دي چې نه استادانو پر دې باندې یوازې غوښتي دي او نه کوم ځای چې موږ ته اطلاعات کلتور راکړي دي، نه پر هغه باندې یوازې غوښتل شوي دي او نه زموږ دپاره څخه د یو احساس او د ټولنې د شعر روښانتیا لپاره موږ عموما مختلفو پروګرامونه د ځوانانو لپاره د لوی کندهار ادبي بهیر په توسط باندې په خپله قلمل صاحب چون په شعر باندې تاسو په خپله کرښې کاږئ، شعرونه کاږئ، په خپله څه ډول شاعري کوئ؟ د شاعري ډول مو خپله څه دی؟ زما اصلا د شاعري جوړ د وطن د حالاتو انعکاس دی. د وطن په وړاندې ځان مسؤله بلل او همدې وطن ته د خدمت کولو یو وسیله موږ د شعر څخه په کار اچولې ده. زما خپله اکثریت شعرونه بس ټولنیز اړخ یې ډېر دی او په ټولنیز اړخ کې د وطن د ناخوالو انعکاس د وایه معلومېږي. او همدارنګه زما ځینې شعرونه چې دي هغه پر مذهبي طریقه باندې چې هغه حمد دی، نعت دی، همدارنګه مناجات دی، دا ځینې موضوعات پکښې دي. او د وطن په اړه باندې فقط یو بیت درته وایم چې زما د شعرونو څخه دی چې هغه شعر داسې دی چې زما هڅه او ستا کوښښ زیار غواړي، خواري غواړي. زما هڅه او ستا کوښښ زیار غواړي، خواري غواړي. موږ هوسا وطن ستړی لږه هوسایي غواړي. سترګې د رنځور هېواد دواړې ما او تا ته دي. سترګې د رنځور هېواد دواړې ما او تا ته دي. تن یې رغېدل غواړي، زړه یې دوایي غواړي. یون یوازې نه کېږي، یو یووالی مخ ته ځي. یون یوازې نه کېږي، یو یووالی مخ ته ځي. کار له همکارۍ زېږي، هر څه همکاري غواړي. او توان لري، هستي لري، بخت و وخت نیستي لري. توان لري، هستي لري، بخت و وخت نیستي لري.
وختول به شي څو د کار سړي غواړي. نو تقریبا دغسې اجتماعي او وطني مسایل زما په شعر کې ما راغلي دي او کوشش مې هم دا دی چې د دې لارې څخه خپل د زړه درد تر خپلو وطنوالو تر خپلو دوستانو پورې. قلمرو صاحب، زما د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې که راته ووایاست د وطن وروستۍ ناخوالو ته په کتو باندې په ټولنیز اړخ کې تعادل نشتون په اصطلاح باندې یو ډول داسې یو حالت چې اوس ټوله په یو ګمنام حالت کې دي، په دغسې یو اړخ کې د فرهنګپالو ادبپالو دغه صادقانه هڅې به څومره مثبت رول لري؟ طبیعي خبره ده. په یوه لیکنه کې مې ولوستله چې لیکوال او شاعر دا د ټولنې هغه کس دی چې ټولنې ته یو هیله او امید ورکوي. موږ هم دغه طریقه د خپل ځان لپاره غوره کړې ده. تر اوسه پورې ناهیلي سوي نه یو، که څه هم په باریکو حالاتو کې یو، په ستونزمنو حالاتو کې یو، خو هېوادوالو او وطن ته مو دا ویلي دي چې آینده انشاءالله روښانه دی او موږ به د روښانې راتلونکي امیدوار یو. او دا د شاعر او د لیکوال مسؤلیت دی چې ټولنه نور هم هیلهمنده وساتي، تر څو کله چې دغه د ده مقاومت دی دا د یوې هیلې د نورو هیلو د زیږېدلو لپاره سبب وګرځېږي. او هر کله که د یو چا هیله په ناهیلۍ بدله شوله نو پوه شه چې کار هم په ځای تمام وي. نو موږ کوشش کوو چې د دې هیلې او امید په اساس باندې نور هم مخته ولاړ شو او هغه کارونه او مسؤلیتونه چې من حیث د یو وطنوال زموږ د غاړې دي هغه په صحیح معنا سره قلم مو تل دغسې روان اوسه. ډېره مننه چې وخت مخکې مو راکړ. شکر په عزت اوسئ. لیدونکو ستاسو څخه هم ډېره زیاته مننه. په کندهار کې مې د لوی کندهار د ادبي بهیر د غړو څخه د ښاغلي قلمل صاحب سره بحث درلودلی. ټولنه او د ټولنې ناخوالې یو همدغه زموږ ملي هستي، زموږ دا معنوي هستي ده چې د ټولنې د ناخوالو سره مبارزه کړې ده. راځئ په ګډه دې هېواد ته د روان بحران د ختم لپاره تر خپله وسه پورې صادقانه هڅه وکړو. تر بیا ما عبدالقادر تکین او تخنیکي همکارانو ته اجازه راکړئ. پر پاک کلام سپارم.